د هرات والي وایي پر دریو ولسوالیو د طالبانو ډله حمله کې 21 وسلوال ووژل شول او هلمند کې پر ملکی کسانو هوایي برید شوی دی. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه دوه ډیرو مهمو خبرونو ته. د هرات والي وایي پر دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په ډله حمله او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د پارسي ولسوالۍ سرپرست امني قماندان د هغه یو ساتونکی او 21 طالبان وژل شوي دي. عبدالواحد قتلي ازادي راډیو ته ویل طالبانو تېره شپه په پارسي او ګلران او ادرسکون ولسوالیو حملې کړې وه. د په وینا په پارسي کې 15 او په ګلران کې 2 سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تفسیرات نه ده کړې، خو د دې ډلې په بیان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې تېره شپه په کونړ کې د امنیتي ځواکونو یوه پوسته نیولې او 15 سرتیري یې وژلي دي. دولتي چارواکو د طالبانو دغه ادعا تایید یا رد کړې نه ده او د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې ملکي کسانو ته په هوایي برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې خلک وایي د ګریشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې هوایي برید شوی دی چې له امله یې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تېره شپه د ملي اردو اړوند یوه قرارګاه سقوط شوه. خلک نن د دې قرارګاه چور کولو لپاره راټول شوي وه چې پرې هوایي برید وشو او له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.